بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، څلورمه قاعده دا ده چې الله رب العزت به ستا نیکي دوچنده کوي او ستا د ګناه جزا به پوره درکوي، دا نه چې هغه څو چنده کړي. الله تعالی چې کریم او محسن پادشاه دی، فضل دا دی چې د هغه رحمت د هغه له غصې څخه مخکې وي. عفو پر عقوبت غالبه ده او حلم او عفو ورته له عقوبت او عذاب څخه ډیر خوښ وي. له دې امله الله تعالی د بندگانو په نیکي خوشحالیږي او د دوی نیکي دوه چنده کوي او په بدی یې خفه کیږي او نه یې دوچنده کوي، بلکې بخښنه ورته کوي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة تغابن کې 19 آیت کې فرمایي: ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم. که تاسې الله تعالی ته ښه قرض ورکړئ نو هغه به تاسې لره دوچنده کړي او بخښنه به درته وکړي. د نیکي د چندونو د زیاتولو لپاره تر ټولو ټیټه کچه 10 چنده ده. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة انعام کې 160 آیت کې فرمایي: من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې په نیکي راتګ وکړه نو د هغه لپاره به یې 10 چنده وي. هر چې ګناه ده نو د هغې په مثل بدله به ورکول کیږي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة انعام کې فرمایي: ومن جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها. او چا چې بدي وکړه نو د هغې په مثل سزا به ورکول کیږي، دا نه چې ګناه یې کمه کړي او سزا ډیره ورکړی شي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو قدسی حدیث کې فرمایلی دی، د بخاري او د مسلم حدیث دی: ستاسې رب رحم کوونکی دی. چا چې د نیکي هوډ او قصد وکړه او نیکي یې ونه کړه نو یوه نیکي به ورلره ولیکل شي، او که نیکي یې وکړه نو له 10 چندو څخه تر 900 چندو پورې نیکي به ورله ولیکل شي. او که چا د بدی اراده وکړه او قصداً یې پرېښوده نو یوه نیکي به ورلره ولیکل شي، او که بدي یې وکړه نو یوه بدي به ورلره ولیکل شي، او یا به یې الله تعالی ورانه کړي او د الله تعالی په دې رحم کې نه هلاکیږي مګر هغه چې هلاکت یې په برخه وي. همدارنګه د مسلم او د ابن ماجه حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله تعالی فرمایي: چا چې نیکي وکړه نو د ده لپاره به په 10 چنده وي او له دې څخه یم زیاتوم، او چا چې بدي وکړه نو د هغه بدله به د دې په څیر وي او یا به ورته بخښنه وکړه. چا چې د ځمکې د ډکوالي په کچه ګناهونه وکړل او بیا زما سره مخ شو چې شرک یې نه و کړی، زه به ورته هماغومره بخښنه وکړم. او څوک چې ماته 21 رانږدې شي نو زه ورته 1 ګز ورنږدې کیږم. څوک چې ماته 1 ګز رانږدې شي
اراکوزیا رادیو. یوه وازه ورنږدې کیږم او څوک چې ماته پیدل را روان شي نو زه ورته په منډه ورځم. ګنهګار یاستو، په دې کې شک نشته. نو راځئ چې د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړو او د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو، ځکه چې ته الله رب العزت ته یو لیش نږدې کیږي نو الله رب العزت درته یو ګز نږدې کیږي. نو په بخښنې سره، په دعا سره، په مغفرت سره ځان الله رب العزت ته نږدې دعا وغواړه. په ګناهونو باندې، په بېحیایي باندې، په بې پردګي باندې ځان د خپل رب نه مه لرې کوه چې ځای به دې بیا د جهنم کنده وي. همدارنګه د الله تعالی لوی فضل دا هم دی چې کله کله نیکي 700 او یا تر دې هم په زیاتو چندونو حسابیږي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة بقره کې 261 آیت کې فرمایي: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال د هغو کسانو چې لګوي خپل مالونه د الله تعالی په لار کې د هغې دانې په څیر دی چې 7 وږي را زرغون کړي او په هر وږي کې 100 دانې وي او الله تعالی د هغه چا لپاره دوچنده کوي چې ویې غواړي او الله تعالی پراخ علم والا دی. هغه کسان چې خپل مالونه د الله رب العزت په لار کې مصرفوي دا د هغه دانې په څیر دی چې هغه دانه ته وکري 7 وږي زرغون کړي او په هر وږي کې بیا 100 دانې وي، خو مجموع 200 دانې شو. دا د الله رب العزت لوی فضل، رحم او کرم دی په موږ باندې چې موږ په اخلاص او صداقت سره د الله رب العزت په لاره کې مال لګوو، د 1 روپۍ په بدل کې الله رب العزت موږ ته 200 ثوابونه راکوي. 5مه قاعده د ګواهانو او د شاهدانو قایمول. د قیامت په ورځ به د حساب او د جزا په محکمه کې ګواهان حاضر وي او دا به هغه ګواهان وي چې په دنیا کې له انسان سره تړلي او د بنده به ترې دغه امید نه وي او نه د هغوی څارنې ته متوجه وي. دا ګواهان به هغه ملائک وي چې د انسان ساتنه کوي، چې هغې ته حفظه ملائک ویل کیږي. همدارنګه د بنده غړي به د بنده لپاره او یا پر ده باندې د قیامت په ورځ ګواهي کوي، یا د ده د نفع لپاره یا د ده د ضرر لپاره. که نیکي یې کړې وه نو د ده لپاره به ګواهي کوي او که ګناه یې کړې وه نو پر ده باندې به ګواهي کوي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة یونس کې 1 آیت کې فرمایي: وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ای پیغمبره، ته چې په هر حالت کې اوسې او له قرآن څخه چې هر څه اوري او ای خلکو تاسې هم چې څه کوئ د هغو ټولو په دوران کې موږ تاسو هیڅ د یو بڅري په اندازه شی په آسمان او ځمکه کې داسې نشته، نه وړوکی نه غټ چې ستاسو د پروردګار له نظره پټ وي او په روښانه کتاب کې لیکل شوی نه وي. همدارنګه الله تعالی په سورة نساء کې 33 آیت کې فرمایي: ان الله کان علی کل شیء شهیدا. الله تعالی به له خپلو پیغمبرانو او هغه مخلوقاتو څخه چې د الله تعالی خوښه شي پر بندګانو باندې ګواهان قائم کړي. د پیغمبرانو د ګواهۍ په اړه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نساء کې 40 آیت کې فرمایي: فکیف اذ جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا.
زیر شئ. دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت څخه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو. همدارنګه الله تعالی په صورت قصص کې 85 آیت کې فرمایي ونزعنا من كل امت شهیدا، او موږ به د هر امت څخه یو شاهد راوباسو. همدارنګه الله تعالی په صورت قاف کې 21 آیت کې فرمایي وجاءت كل نفس معها سائق وشهید، او هر څوک په داسې حال کې راغی چې له هغه سره به یو محشر ته شړونکی او یو شاهد ویونکی وي. ځمکه به د هغه څه ګواهي کوي چې د دې په سر شوي وي. شپه او ورځ به د هغه څه ګواهي کوي چې په دې کې شوي وي. مال به په خپل مالک ګواهي کوي چې له کومه یې ګټلی او په څه کې یې لګولی دی. ملایکه به د بندګانو په هغو عملونو ګواهي کوي چې کړي دي. او کله چې بنده له خپل ځینې اعمالو څخه منکر شي، قیامت په ورځ به ځینې بندگان له خپلو ثبت شوو عملونو څخه منکر شي او دا ګمان به وکړي چې دوی د عملونه نه دي کړي. کله چې بنده په لانجه کې ورننوځي او کومو ګواهانو چې پرې ګواهي کړې ده هغه دروغجن وګڼي، نو الله تعالی به یې خوله بنده کړي او اندامونو ته به یې امر وکړي چې ګویا شي، او چې څه یې کړي وي د هغې خبر ورکړي. دا څومره سخت ځای دی چې ستا د بدن غړي او ستا اندامونه په تا باندې ګواهي ورکړي. نن خو به دنیا کې دروغ ووایي، نن خو به په دنیا کې دوکه وکړي، نن خو به په دنیا کې چاته چل او فریب ورکړي چې دا کار او دا کار ما نه دی کړی. خو هلته د الله رب العزت په حضور کې نه دروغ چلیږي، نه دوکه چلیږي، نه چل او فریب چلیږي، او نه انکار لپاره ځای شته. ځکه هلته چې کله ته د خپلو ګناهونو او د ځینې اعمالو نه انکار وکړي، نو الله رب العزت به ستا د بدن غړي او اندامونه په تا باندې ګواهان وګرځوي. لاس به خبرې کوي چې زه یې حرامو ته وروړی، پښې به خبرې کوي چې موږ په حرامو پسې تللي وو، سترګې به خبرې کوي چې په موږ یې حرامو ته کتلي دي. همدارنګه پوزه، پوستکی او د بدن نور غړي ټول به ګواهي ورکوي. یا الله ته زموږ سره آساني وکړه او په موږ باندې پرده واچوه. الله تعالی په خپل کلام کې په صورت یاسین کې 65 آیت کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. نن موږ د دوی خولې په مهرولو بندو، د دوی لاسونه به له موږ سره وغږیږي او د دوی پښې به شاهدي ووایي چې دوی په دنیا کې څه کارونه کول. راځئ د الله نه وویرېږئ، د محشر د هغې سختې ورځې نه وویرېږئ چې هغه به 50,000 کاله وي. د الله د حکمونو پابند شئ، د الله د اوامرو پابند شئ، خپل ژوند د قرآن او د سنتو په رڼا کې تیر کړئ تر څو الله رب العزت هلته زموږ سره آساني وکړي او هغه لویه ورځ الله په موږ باندې آسانه کړي. او که مو ژوند همداسې په غفلت کې تیرېده، په دوکه کې تیرېده، په بېحیایي کې تیرېده، د الله د حکمونو او د الله د اوامرو نه په سرغړونه کې تیرېده، نو هلته به بیا لوی رب ته جواب ډیر سخت وي. ته به انکار کوي چې دا کار ما نه دی کړی، خو ستا د بدن غړي به په تا باندې ګواهي او شاهدي ورکوي. یا الله ته موږ سره آساني وکړه او ته په موږ باندې پرده واچوه. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نور به قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه فرمایي د قیامت په ورځ به کافر او منافق د حساب لپاره راوغوښتل شي.
الله تعالی به ورته د هغوی عملونه وړاندې کړي، نو هغوی به ترې انکار وکړي او وبه وایي ای زما ربه، زما د ستا پر عزت قسم وي چې دغه ملائک پر ما داسې څه تپلي دي چې ما نه دي کړي. ملکه به ورته ووایي آیا تا په فلانۍ ورځ په فلاني وخت او په فلاني ځای کې دا نه دي کړي؟ هغه به ووایي نه، انکار به کوي او وایي به ای ربه زما د ستا په عزت قسم وي چې ما نه دي کړي. کله چې دوی داسې انکار وکړي نو خوله به یې بنده شي او اندامونه به یې خبرې وکړي او بیا یې دغه آیت ولستو: الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. په کومه ځمکه دی چې ګناه کړي هغه ځمکه به په تا باندې ګواهي وایي. په کومه ورځ دی چې کړي هغه ورځ به په تا باندې ګواهي ورکوي. په کومه شپه کې دی چې کړي هغه شپه به په تا باندې ګواهي ورکوي. د الله نه ولې نه یېرېږي؟ دا سرکشي، طغیان، ظلم او بېحیایي تر کومه او تر څو؟ همدارنګه د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده به ووایي ای زما ربه آیا تا ما ته له ظلم څخه پناه نه وه راکړې؟ الله تعالی به ورته ووایي ولې نه؟ بنده به بیا ووایي زه پر خپل ځان یوازې خپل ځان ګواه منم او بس، د بل چا شاهدي او ګواهي نه منم. الله تعالی به ورته ووایي نن ورځ پر تا باندې خپل ځان پوره ګواه دی او کرام کاتبین پوره ګواهان دي. بیا به په خوله بندیز ولګول شي او اندامونو او غړو ته به ویل شي چې ګویا شي. اندامونه به د هغه د عملونو په اړه خبرې وکړي او بیا به هغه ته د خبرو وس ورکړی شي، نو وبه وایي تاسې دې هلاک شئ، زه خو ستاسې په سر نښتی وم. الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. د هغوی مخکیني به د وروستنیو تر راتلو پورې ایثار کړی شي، بیا چې کله ټول هلته ورشي نو د هغوی غوږونه، سترګې او د بدن پوستکي به پرې شاهدي ووایي چې هغوی په دنیا کې څه کول. غوږونه به هم په تا باندې ګواهي ورکوي، ستا سترګې به هم په تا باندې ګواهي ورکوي او د بدن پوستکی به دې هم په تا باندې ګواهي ورکوي. هلته به چیرته ځې؟ یا الله په موږ باندې رحم وکړه. یا الله موږ د ګناهګار بندګان یو، ته مو وساته، ته مو په عیبونو او په ګناهونو پرده واچوه. همدارنګه الله تعالی په سورة الصافات کې 40 آیت کې فرمایي وقفوهم انهم مسئولون. او دوی ودروئ بېشکه له دوی څخه پوښتنه کیږي چیرته ځي؟ زموږ رب همدا ویلي دي له بندګانو څخه د هغوی د عملونو، نیتونو او ویناو پوښتنه کیږي او د نورو ډیرو شیانو په اړه ځینې نصوص راغلي دي چې له بندګانو څخه یې پوښتنه کیږي. همدارنګه د شرک په اړه چې تر ټولو لویه ګناه ده. نن خو پیرانو ته سجدې کوي، نن خو قبرونو ته سجدې کوي، نن خو د غیر الله نه مدد او مرسته غواړي، نن خو د قبرونو نه طوافونه کوي، نن په زیارتونو باندې څاروي او غوایي حلالوي. هلته به الله د دې په اړه ستانه پوښتنه کوي چیرې ځي؟ د الله تعالی په اند تر ټولو لویه ګناه دا ده چې د الله تعالی سره شریک جوړ کړي او حال دا چې الله تعالی پیدا کړی او الله رب العزت شرک نه بخي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة نساء کې 48 آیت کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. الله تعالی یوازې شرک نه بخي، له دې څخه پرته چې نورې هر څومره ګناه وي دي چې د هغه چاته خوښه شي وربخي. چا چې د الله تعالی سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډیر غټ دروغ وټه کړل
اراکوزیا رادیو. خبره یې وکړه. شرک پرېږده، خرافات پرېږده، بدعت پرېږده، قرآن او سنت ته رجوع وکړه چې هلته الله څخه مسؤول دی. همداراز په دې ورځ کې به معبودان له عبادت کوونکو بیزاره شي او الله تعالی به مشرکان وټنګوي. نن خو زه د پیر په پښو کې سجدې کوي، د غیر الله نه مدد غواړي، قبرونو ته سجدې کوي، د قبرونو نه طواف کوي، د هغوی نه مرسته غواړي. دغه پیر همدارنګه دغه صاحب د قبر به هلته ستا نه بیزاره شي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورت شعرا کې فرمایي په 92 او 93 آیتونو کې وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون الله هل ینصرونکم او ینتصرون. او د هغو څخه به پوښتنه وشي چې اوس هغه هستۍ چیرې دي چې تاسو یې عبادت کوئ؟ تاسو د الله رب العزت نه بغیر د هغوی عبادت کوه، هغوی چیرته دي؟ آیا هغوی ستاسې مرسته کولی شي یا هغوی سره مرسته کیدی شي؟ همدارنګه الله تعالی په صورت قصص کې 4 آیت کې فرمایي ویوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. هغه ورځ د دوی په یاد ولري چې کله الله رب العزت دوی ته غږ وکړي، بیا پوښتنه وکړي چیرې دي زما هغه شریکان چې په هغو تاسو ګمان درلود؟ هغه چیرته دي؟ له هغو کسانو څخه به پوښتنه وشي چې د غیر الله لپاره حلاله کوي، لکه څوک چې بوتانو ته د نزدیکیت او یا د قبرونو لپاره ذبحه کوي، لکه چې الله فرمایي ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما کنتم تفترون. د سورت نحل 56 آیت. او دوی زموږ له ورکړې روزي څخه د هغه چا برخه ټاکي چې د هغو له حقیقت څخه خبر نه دي. په الله قسم دی چې هرومرو به ستاسې څخه پوښتنه وشي چې دغه دروغ مو څنګه غوټه کړي وه. همدارنګه له دوی څخه به د پیغمبرانو د تکذیب په اړه هم پوښتنه وشي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت قصص په 65 او 66 آیتونو کې فرمایي ویوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. او هغه ورځ د دوی نه هیروي چې الله رب العزت دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي کوم پیغمبران چې درلیږل شوي ول هغوی ته تاسو څه ځواب ورکړی و؟ هر څه به په دوی ګډوډ شي. راځئ الله ته متوجه شئ، د الله تعالی د حکمونو پابند شئ، بې حیایي او بد اعمال پرېږدئ تر څو هغه سخته ورځ الله رب العزت در باندې آسانه کړي. او د حشر په ورځ به له هر بنده څخه پوښتنه کیږي، که غریب وي که شتمن وي، که پادشاه وي که امیر وي، که عربي وي که عجمي وي، که تور وي که سپین وي. دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي